صحیح بخاری صحیح مسلم کې یو حدیث دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، و عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر د جمعې خطبه کوله، اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. په دې کې یو کس راغی د رسول الله وسلم په ملګرو کې او په هغه پوخانو مهاجرینو کې، او په روایت کې د ده نوم ښه واضح راغلی دی چې دا عثمان بن عفان رضی الله عنه. نو عمر ورته اواز وکړو خطبې په منځ کې، وی ایة ساعة هذه، دا څه ټیم دی؟ دا د راتلو ټیم دی؟ یا ته دې وخت وګوره. معنا دی چې هغه لیټ شوی و نو راننوت. نو هغه ورته انی شغلتو، زه مصروفه شوی وم، څه کار را پېښ شوی او چې زه د بازار نه کور ته ورسېدم دغه ټیم کې ما اذان واورېدو، مخکې بې نه یم پوه شوی. فلم ازد ان توضعت، نو ما صرف چاردام وکړو او رامنډې مې کړې، یعنې دغه ټیم پکې ما ته میلاو شو چې ما اذان واورېدو، لکه دا خو ټیم دی بس. او دس چاردام مې وکړو رانه. عمر ورته ویل والوضوء ایضا، بیا چاردام دې وکړو وقد علمت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يأمر بالغسل، او تا ته دا پته نشته چې رسول الله وسلم به د غسل امر کو د جمعې په ورځ. تابعداري د رسول الله وسلم هغه ته په دې باندې زور نه ورکړ. بعض علما دې حدیث ته دا مسله ثابتوي د جمعې په ورځ غسل لازم دی، حالانکې دا خو موږ خپلو ځایونو کې دا مسله ذکر کړې او تحقیقي قول والله اعلم زموږ په زړه مطمئن چې به کوم قول دی هغه دا دی چې د جمعې په ورځ غسل کول سنت طریقه ده، او دا حدیث په دلیل دی. یو سړی وایي دا بیا څنګه دلیل دی؟ دلیل پې په دې دی چې عثمان رضی الله عنه دي لامبري او دس چاردامي وکړو رانه. نو یو سړی به ما ته دا وایي چې ولې عمر وله زورنه ورنه کړه؟ نو خو عمر وله زورنه ورکړي چې غوره کار دی نه پاتې شو. دې کې څه دي؟ لکه موږ خو جمعې په ورځ غسل کول څه دي؟ سنت دي. او ته یو سړي ته یو ورځ دا ووایي چې لکه ته ولې نه غسل نه کړې؟ نه خو به لازم ستا مطلب دا نه چې غسل لازم دی، مطلب دی چې دا غوره کار دی، ته یې ولې نه کړې؟ بله دا چې په عثمان رضی الله عنه باندې په دغه ټولو صحابه کرامو کې چا رد ونه کړو چې دا څنګه واجب کار پرېښودی دی. د دلالت کوي په دې باندې چې جمعې په ورځ غسل کول دا سنت دی. خو صرف دا مسله ترې راووته چې عمر رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم ډېر سخت تابعدار او د هغه په تابعداري کې سخت. بله یو مسله ترې راووته ډېره ګټه او ډېره اهمه، هغه دا چې انسان کمزوری دی، انسان کمزوری دی، ډېر نیک عمله سړی کله هغه ته عذر راپېښ شي، نو په خلکو بدګمانیانې مه کوئ. زمونږ د پښتنو په معاشره کې دینداري کول هم ډېر ګران کار دی، او بیا چې لا داسې مقام دی لږ اوچت و که نه، بیا خو به 24 ګنټې په اودس کې اوسي. معمولي اخوا دېخوا که دې وکړو نو داسې ټاپې به د باندې ولګي چې خیال دې دی وایي شیخ صاحب ته څه ټیم راکړه منزله. دې په خپله رامنډې وایي کله چې کله امام خطبه ختمه کړي، خو نه شیخ صاحب او مفتي صاحب به دا 2 بجو نه په جومات کې ناستي. که چېرته یې ولیدي چې منزله نه اوس دیم را روان دی، دیم دغه ټیم را روان دی، خو تا ته اوس نو کله انسان دی هغه هر قسمه عذر راتلی شي او ښه دینداره کس وي. عثمان بن عفان مبارک ته څه وایي چې دینداره دی نه و نو بې دینداره څوک دی؟ انسان ته عذر راپېښ شي، کله بیمار شي، کله خوب شي، کله ستړی، کله بچي، کله بازار. اوس د بازار نه لیټ تللی وي، چې د بازار نه کور ته تلم وایي دغه زه پوه شوم چې یاره دا خو ځای نه وي، ټیم شو. نو په خلکو بدګمانیانې مه کوئ ښه. او دا ښه خلک چې کوي که نه دا نیکان په معاشره کې دا انسانان دي، د دوی هم زړه دی، د دوی هم خواهشات دي، د دوی هم بچي دي، د دوی دا بدن هم د هډوکي او د غوښې نه جوړ دی. اوس یو سړی خبر شي چې یاره هغه فلاني لکه اکثر پکې داسې کې اوس یو عالم چا کره میلمه شو، سفر کې څه ځي ته لاړ او میلمه شو، ده به اوس ټوله شپه دا راډار لګولی چې دې تهجد له پاسي که نه پاسي.
ښه که تهجد یې ونه کړو و چې څوک راځي دا قصه به بیانېږي هغه وایي زه پېژنم راغلی دلته اوږده و اولنۍ خبره ته کې موږ خو جو الله دې معافي کوي او دا معاف دی موږ خو جو الله دې معافي کوي دویمه واجب دي ده نه سنت یې پرېښودي څه چلو شو درېیمه په سفر کې دی ستړی به وي پردی ځای داسې نه څنګه چې خپل ځای کله سړی ستړی شي وږی شي تږی شي وخت ورته نه معلوم ډېرې مسلې راځي بل ځای کې نو لږه ګزاره کوئ لږ څه کوئ ګزاره کوئ او مزله دا اعتراض صحیح نه دی خو بیا هم چې یو سړی په ډېره غټ اوچته مرتبه کې یو چا باندې اعتراض کوي دی له بیا هم مزه کوي ځه نو په خپله د یو سړي دغه عالي چې هغه پنځه وخته لمونځ په جومات کې صحیح نشي کولی او دی به م اعتراض کوي چا نه به تپوس وکړي نیکعمله سړی به او د پیر ورځ ده ستاسو خو به روژه وي هغه وایي نه نن مې روژه نشته روژه نشته بیا به دی شروع دی روژې نه نیسي او دې نه تپوس وکړه د دې رمضان دا روژې دی په داسې پوره کړي لکه ساعت یې په د اخري ورځو کې وته ووالی خو دی به بل اعتراض کوي لکه نه سنت روژه ده وایي نه نیول څه چلي شو او کېدی شي نیسي نه نه نیولې او د سره یې نیسي نه ستا پکې سویمه ده سره یې نیسي نه الله یې نه رانیسي په دې ته څوک چې ته یې رانیسي او که ډېر زړه دې کېږي د نصیحت نو ورته نصیحت وکړه چې دا ښه عمل دی اجر پې الله ورکوي او بس خبره ختمه شو نو ته خو خلکو ته اوس بیانې او بیا که ته چېرته ووایې که نه چې هغه پلانې نه دی به دا یو وخت کې داسې وچت کې پلانې وي موږ یې پېژنو نو سړی وایي چې ګورې والعیاذ بالله فحاشۍ کې نیولی دی که چېرته نشو کې څنګه ته یې سیړ ته کې څنګه څه چل دی وایي د پیر د ورځې روژه هم نه نیسي الله په بعضو خبرو موږ نه رانیسي او دی به لګي تا سره به حساب نو دا خبره یاده کوي دا دینداره خلک چې کم دي الله والا دا هم څه دي انسانان او بله یو خبره کې شریعت گنجایش ورکړی دی چې مرضي دي لکه کې او که نه کې هغه وي ځای به ما تعالی خو شریعت د اختیار نه راکړی چې موږ له ګریوان ته لاس واچوو چې ته یې ولې نه کړي یو خبره لازم ده هغې کې ته سړي ته ویلی شي چې ولې نه کړي نو دا دلته ډېره ښکلې فایده وه او زموږ دپاره ډېره اهمه وه هغه دا چې ګوره د عثمان بن عفان په شان سړی رضی الله عنه هغه هم دغه دی څه شو لیټ شو دوه کار یې کړي یو یې نه دی کړی غسل یې هم نه دی کړی یعنې یو خو لیټ راغی ځکه خو عمر رضی الله وایي که نه یو خو لیټ راغلی او بیا دې صرف اودس چاردام کړی دی یعنې خټه کې دې اوبه ښه ډېرې کړې بله خبره ته وکړم هسې د عمر په شان سړی چې عثمان له دا زورونه ورکوي مزه کوي چې اوس ته څه نه یې او لګیا په غټو پورې نښتی او په اوچتو خلکو پورې نښتی که نه هغه بیا پښتانه وایي څومره چې صادر دی دومره خپې غځوه د صادر نه خپې مه وباسه نو عمر رضی الله عنه دی دغه ته وګوره د رسول صلی وسلم د تابعدارۍ ته ورته یې وویل تا ته پته نشته چې رسول صلی وسلم به موږ ته د غسل وي دی ورته د ټولو په مخکې وویل